د خصاله نړۍ د اونیزه خپرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل ریپورټونه درته لرو. پیل هم د بالیووډ له کاروباره کوو. په تېرو څو کلونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابوالي له امله پاکستان کې د هندي فلمونو په اړه خپروي بندیز و. د فلمي صنعت شنونکي وایي د ګام پاکستان کې فلمي صنعت ته میلیونونه روپۍ تاوان اړولی و. اوس دغه بندیز په ختمېدو یو وار بیا د پاکستان په سینماو کې هندي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او ورسره ډېر هیلهمند په دې دي چې کاروبار به ښایي ورسره یو وار بیا وغوړېږي. جو धंधे के लिए सही वो सही. پاکستانی مینوال یو ځل بیا د هندي سینما د مینې او اکشن له فلمونو د نندارې خوند اخلي. دا چې پر هندي فلمونو بندیز یوه احساساتي پریکړه وه او که فشار و، په هر صورت یې دغه صنعت ته تاوان واړاوه. د پاکستانی فلمونو نندارې د ټولنې د شمیرو پر بنسټ سینما ته د خلکو په تلو کې 80% کمښت راغی چې د صنعت ته 600 میلیونه پاکستاني روپۍ تاوان ورسېدی. دغه ټولنه وایي 1,000 کسانو چې په سینما کې کار کاوه له کاره وشړل سوه. هر چیز نظر آتی ہے ایکشن انټرټینمنت. په هندي فلمونو کې هر څه شته، اکشن، ساتیري، کامیډي. د هغوی کیسې داسې دي چې د خلکو ښه ساعت پرې تېرېږي او زموږ په هغې کې بیا اکشن نشته، ساتیري وي، یو څه کامیډي وي، بس دغه وي زموږ د هیواد په هغې کې. यहाँ की मूवीज में है नजर जो में आती हैं. नुकसान मेरे ख्याल से जो इस बिजनेस में उनका भी हुआ. فکر کوم تاوان هغوی ته هم واوښت، تولیدونکو ته هم، ځکه پر سی ډي خو یې ټول خلک ګوري. کیبل یې بند شو خو پر سی ډي راتله، په انټرنیټ کې هم و. فلمونه خو خلک په هر صورت ګوري. پټیږي نه. ښه خبره دا ده چې عام وي نو خلک به وکولی شي نندارې ته یې ولاړ شي، دلته به یې سم ګوري او کاروبار به هم ورسره غوړېږي. په پاکستان کې ځینې فلم جوړونکي له پخوا راهیسې پر هندي فلمونو او ډرامو د بندیز غوښتنه کوله. هغوی وایي په دې سره به د پاکستان خپل فلمي صنعت پیاوړی سي. پاکستان کې د فلمونو کاروبار چې اوس وایي د هند پر فلمونو د بندیز ختمېدا به هلته د فلمونو کاروبار ته لار هم وغوړوي. ورځو له ډیورنډ کرښې بلې غاړې افغانستان ته د ټولګټو یا فوایدو یا د عامه فوایدو وزارت ویلي دي چې د اسیا پرمختیایي بانک د افغانستان د لویو لارو بیا رغونې لپاره 10 میلیونه ډالر ورکړي. دغه وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې د کار ته ډیره لږه بودیجه ځانګړې کېده. په افغانستان کې هغه لویې لارې چې په تیرو 15 کلونو کې رغول شوې ډېرې برخې بیرته ورانې شوې او ډېر کله د ټرافیک پر وړاندې تړل شوي یا ترافیکي پیښو لامل هم کیږي. سارټس د خواړو چمتو کولو یو داسې شرکت دی چې هره ورځ د الوتکو 250,000 مسافرو ته خواړه چمتو کوي. دا خواړه بیا 14 هیوادونو کې 46 بېلابېلو هوایي ډګرونو ته استول کیږي. دغه شرکت اوس د اسیا ځینې وتلي او تکړه اشپزان په دنده ګمارلي چې د مسافرو ته لپاره خوندور خواړه چمتو کړي. د سارټس شرکت پلان لري چې هر کال 90 میلیون ډالر په پرمختللې ټکنالوژي او روباټونو ولګوي چې د دې شرکت کار لا نور هم ښه او اسانه شي. د دې خوړو جوړول یوه ستره ننګونه ده، ځکه په الوتکه کې چاپیریال بل ډول وي او د خوند حس مړاوي یا بې خونده شي. هلته د هوا د لوندوالي کمی وي او فشار یې ښکته وي، همدا د خوند حس اغېزمنوي او هر څه بې خونده برېښي. موږ هڅه کوو چې په دغو ننګونو برلاسي شو او په خوړو کې ډېرې اوبلنې مسالې او مرچ کاروو چې د خوړو خوند غښتلی شي. موږ امامي ذایقه له رومیانو جوړ شوي لعابونه، سمندري بوټي او خریړي کاروو ځکه خوند یې غښتلی راځي. خو یوازې همدا توکي نه دي چې خواړه خوندوره کړي. نن ورځ ډیر خلک غذایی رژیم ساتي او خپل رژیم ته په پام سره د خوړو غوښتنه کوي. ځینې بیا په مذهبي دلیلونو بیل ډول خواړه غواړي، خو په خوړو کې د ځینو توکو سره حساسیت او نورو دلیلونو له امله هم خلک ځانګړو خوړو ته اړتیا لري. هر کال د هغو کسانو کچه ډیریږي چې ځانګړو خوړو ته اړتیا لري. د سارټس شرکت پلان لري چې هر کال 90 میلیونه ډالر ولګوي ترڅو د دې شرکت کار لا نور ښه شي. دا پیسې به په نورو کارګرو نه لګول کیږي بلکې پر پرمختللې ټکنالوژي او روباټونو به لګول کیږي. په اسیا کې د کارګرو لګښتونه مخ پر ډیریدو دي او د منځنۍ کچې خلک هم ډیریږي. نو موږ اړ یو چې شرکت کې بدلونونه راولو.
او په کارګرو ولاړ کاروبار په یو داسې کاروبار بدل کړو چې نوې ټکنالوژي هم وکاروي. د ټکنالوژي انډول په پام کې ساتل یوه لاسته راوړنه ده. په بله معنا هغه کار چې موږ یې کوو د پخلنځي مهارتونه او هغه مهارتونه چې له مخې یې د اسیا د خوړو بېساري اصلي خوند وساتل شي، خو ورته وخت کې د خپلو توکو تولید ډیر کړو او په پراخه کچه داسې اتوماتیکه سیستم وکاروو چې ټیکاو یې پر ځای وي. د الوتکو سپرلۍ لپاره د خوړو چمتو کولو دا شرکت وایي چې خواړه به هم ښه کوي. ورته یو هغه ډله چې د مځکنیو ماینونو پر وړاندې هلې ځلې کوي وایي عراق او سوریه کې د کار لپاره لا نورو ډیرو مرستو ته اړتیا ده چې په دغو هیوادونو کې د ماینونو مخ په ډیرېدو ستونزو ته پام وشي. د ماینونو د شنډولو سلاکاره ډله ادعا کوي چې په تیرو 6 میاشتو کې تر 90,000 زیات ماینونه په هغو سیمو کې شنډ کړي چې په وړاندې د اسلامي دولت نومې ډلې دغه سیمې د دوی تر ولکې لاندې وي. دوی باور لري چې $100 میلیونه ته اړتیا ده چې تر نوي ایښودل شوي ماینونه او هغه هم په تیرو شخړو کې ښخ شوي دي شاندې کړي. یو وخت یې د نندارې نوم په نړۍ کې هر چا پېژانده او تر ټولو ستر و، خو اوس یې وخت په ختمېدو دی. د شمالي امریکا تر ټولو زیات نوموتی سرکس په می کې له 146 کلونو وروسته تړل کیږي. چلونکي رینګلینګ برادرز، بارنوم او بیلی یې پر لوړ لګښت او د نندارچیانو پر کمښت اچوي. ګواکې چې نندارچیان کم شوي دي. د کلونو په اوږدو کې دغه سرکس د نسلونو کورنیو لپاره ساتیري وه، خو دوی اوس وایي چې په اوسنۍ زمانه کې او دغه دې نړۍ کې نور دوی نشي پایېدلی. تېره بیا چې د وسایلو یا د ساتیرۍ وسایل ډېر شوي دي. د سپیس ایکس شخصي شرکت چې 4 میاشتې مخکې یو توغندی د توغېدو پر مهال وچاودېد، کالیفورنیا کې د توغېدو له ځایه فالکن 9 توغندی توغولی دی. کله چې لومړی پړاو آرام سمندر کې پر یوه بارج ولګېده، د خوښۍ لمانځنې هم ورسره ملې وې. د کالیفورنیا په یوه روښانه سهار د سپیس ایکس کمپنۍ د توغندیو د توغولو بهیر فضا ته د فالکون 9 توغندي په استولو پیل کړ. دا توغندی چې 10 هوایي بیړۍ خپل یوه لوی پیرودونکي ایریډیوم لپاره لیږدولې له ویندنبرګ هوایي اډې نه وتوغوه. اوس دا کمپنۍ 80 پلان شوي ماموریتونه لري چې له 80 میلیارډ ډالرو زیات لګښت لري. ځینې د ناسا لپاره هم دي چې دوی به پکې نړیوال فضایي تمځي ته بار استوي. یوازې له توغولو څو شېبې وروسته د توغندي لومړۍ برخه په آرام سمندر کې په یوه سطحه په بریالیتوب سره کېناسته چې د ماموریت د کنټرول ځای کې ټول خوشحالیو، ستاینو او شور ځواک ته وهڅول. د سپیس ایکس بنسټ ایښودونکی او شرکت لرونکی ایلون ماسک په ټویټر ولیکل چې ماموریت ښه ښکاري او د توغندي د توغول نه 1 ساعت او 15 دقیقې وروسته ماموریت بشپړ او د ایریډیوم بار یې په خوندیتوب سره فضا ته ورساوه. دا ټول 13 سپتمبر بیل شانته و، هغه مهال چې کالیفورنیا کې یو توغندی د توغولو په ځای کې وچاودېد. یو فالکون 9 توغندي هغه مهال اور واخیست کله چې د انجن د بلولو د ورځني ازمایښت لاندې و او په دې اور کې توغندی او هم د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت هغه سپوږمکۍ چې 2 ورځې وروسته به یې فضا ته لیږدوله دواړه له منځه لاړل. پلټونکي وایي چې د دې چاودنې اصلي لامل د هیلیم د ګاز په ټانکۍ کې د ډیزاین یا د جوړونې یوه ستونزه وه. خو له دې بریالي ماموریت وروسته سپیس ایکس کمپنۍ به 10 پلان شوي ماموریتونه او یو ډیر بوخت 2019 کال مخې ته ولري. د اقتصاد له نړۍ خپرونه مو د اونۍ همدومره وه. دا خبري خپرونه مو هم دلته ورسره پای ته رسېږي. که غواړئ بیا یې وګورئ، د اسانه خبرې دا ده چې زموږ پاڼه ته ورشئ، د 4 ساعتونو لپاره یې پکې دا خپرونه موندلی شئ BBC پشتو ټکي کام کې، چې پر دې سربیره پکې د افغانستان او نړۍ خبرونه هم کتلی او لوستلی شئ. نو نننۍ خپرونه مو همدومره او بله مو سبا ته تر هغې مو ورسېږتن مل هر شي شوی نیکمرغه وخت ولرئ.